پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو اوښکو و خپرونو ته. ستا د عینینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د سپېڅلي پیغمبر سپېڅلې اوښکې. ترمذي په ابواب صفت القیامت کې د حضرت علی کرم الله وجهه نه روایت کوي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي زه د یخني په موسم کې یو سهار له کوره ووتم. ډیر سخت وږی شوی وم. غوښتل مې چې څه شی وخورم. ډیره یخني مې کیدله او ډیر ساړه مې کیدل. د یخني د لرې کولو لپاره مې د څرمنې په 2 ټوټو کې ځان ونغاړه. د خوراک لپاره راسره هیڅ شی نه و. زه له مدینې څخه د باندې د یو یهودي باغ ته ورغلم. یهودي راته د مزدوري لپاره وویل چې د یوې بوکې د اوبو راوښکلو په بدل کې به یوه کجوره او یوه خرما په مزدوري درکوم. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي زه چې ډېرې ولږې پسې اخیستی وم نو دې کار ته چمتو شوم. ما له کوهي او څا څخه څو بوکې اوبه راوښکلې چې په مزدوري کې مې یو موټی کجورې او خرماوې لاسته راوړي. له دې وروسته زه له باغ څخه راستون شوم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او د هغه سره مې په ناسته کې ګډون وکړ. په دې وخت کې مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه هم زموږ څنګ ته راغی. پر بدن یې زوړ او پیوند لرونکی څادر راخور و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغه مبارکې سترګې ورخکې شوې نو هغه نعمتونه مال دولت او د څه شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسانتیا وه ټولې رایاد شول. له هغې وروسته یې له مبارکو سترګو د زړه سواندې سپېڅلې اوښکې روانې شوې او په ژړا شو او په ژړغونې آواز یې وفرمایل په داسې وخت کې به ستاسې خلکو څه حال وي چې له تاسې څخه هر یو کس ته د ورځې یو جوړ لباس په لاس ورشي او ماښام بل جوړ لباس او د هغه په کور کې پردې راځوړن شي لکه د کعبې د خونې د غلاف په څیر. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه. په دې ورځ کې به موږ په خیر او سلامتیا کې وو. له کړاو او مشقت څخه به وژغورل شو او د عبادت لپاره به وزګار شو. په دې خبره موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه نه بلکې نن تاسې له داسې زمانې څخه غوره یاست. ځکه هغه د فتنې زمانه وي. هغه د امتحانونو زمانه وي. په هغې کې به الله رب العزت تاسو نه سخته پوښتنه کوي. مصعب ابن عمیر څوک و؟ مصعب ابن عمیر هغه نازولی ځوان و چې هغه په مکې مکرمه کې ژوند کوه. د ټولو نه ښایسته ځوان د ټولو نه سرمایهدار ځوان و چې د ورځې به یې د 200 دینارو جامې بدلولې. خو کله چې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي د هغه په ځان باندې پیوند لرونکي جامې او پیوند لرونکي څادرونه خپاره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مصعب ابن عمیر په دې حال باندې ویني هغه وختنی حال رسول الله ته رایادیږي او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانیږي. او مصعب ابن عمیر هغه ځوان و چې کله د احد په غذا کې په شهادت رسیږي څه شی نشته چې هغه ته یې کفن کړي. یو زوړ څادر دی چې کله د مبارک سر پکې پټوي پښې لوڅې پاتې کیږي او چې پښې یې پټوي سر یې لوڅ پاتې کیږي.
هغه ځوان و. نن ورځ د ځوانان د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د ژوند نه عبرت واخلي. د دوی ځواني په څه کې ده چې په غاړه کې لاکتونه او په لاس کې دستبندونه واچوي او د خپل ویښته د ښځو د ویښتانو په څیر جوړ کړي. نه د اسلام نه خبر، نه د الله د اوامرو نه خبر، نه د محمد رسول الله د سنتو نه خبر. تا ځوان به الله د آخرت په ورځ په خپل حضور کې نه دروي او ستا د ځواني نه به الله ستا نه پوښتنه نه کوي. نه قدرمنو اوریدونکو، راشئ د الله اوامرو ته غاړه کیدئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ومنئ. په دې کې عزت دی. نن ورځ کومه ژوند موږ او تاسو په غفلت کې تیروو، نه په دې کې عزت شته او نه په دې کې قدر شته، بلکې دا د یو څو ورځې محدود ژوند دی. بیا به تل لپاره انسان البته په مصیبتونو کې پروت وي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت پر جدایي باندې جاړي، د مبارکو سترګو نه اوښکې تویږي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وفات خبر 6 ورځې مخکې راکړی و. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ټول صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات څخه وړاندې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په کور کې راغونډ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لور ته مخ راواړوه، سترګې مبارکې له تړمو او سپېڅلو اوښکو ډنډ شوې وې او بیا یې وفرمایل ستاسې لپاره ښه راغلاست، الله دې پر تاسې سلامتیا را نازله کړي او ستاسې ساتنه دې وکړي، ستاسې مرسته دې الله وکړي او تاسې دې په خپله پناه کې راولي، تاسې ته دې لوړې درجې در په برخه کړي، تاسې ته دې لارښوونه وکړي او الله دې تاسې په خپله لاره کې قبول کړي. هماغه ستاسې په حقه ساتونکی او ژغورونکی رب دی. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه تاسې ته له الله رب العزت څخه د ویرېدلو نصیحت کوم چې د الله نه وویرېږئ. زه تاسې ته صاف صاف خبرداری در کوم چې تاسې د الله په ښارونو کې د الله په بندګانو باندې ظلم او زیاتی مه کوئ. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما مرګ نږدې دی، د الله تعالی په لور زه وردرومم رفیق الاعلی په لور. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ورته وړاندیز وکړه چې یا رسول الله تاسې ته به غسل څوک درکوي؟ رسول الله ځواب راکړه زما د کورنۍ نږدې غړی چې حضرت علي دی. بیا موږ ورزیاته کړه موږ تاسې ته څه ډول کفن درکړو یا رسول الله؟ رسول الله وفرمایل که مو خوښه وي په ساده سپینه ټوټه کې یا په یمني صادر او یا په مصري سپینو صادرونو کې ماته کفن راکړئ. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ بیا ورته وړاندیز وکړه ای د الله تعالی رسوله ستا جنازه به څوک ادا کوي؟ له دې وینا سره موږ ټول ناست خلک په ژړا شو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو سترګو د جدایي اوښکې روانې شوې او په ژړغونو سترګو یې وفرمایل ودرېږئ، الله تعالی دې تاسې ته بښنه وکړي، تاسې ته دې د خپل نبي له لورې نیکه جزا درکړي. کله چې تاسې زما د غسل ورکولو څخه وزګار شوئ نو ما په خپل کټ کې زما کور ته یوسئ او زما د ملاستې پر ځای راته قبر وکینئ، یعنې د عایشې رضی الله عنها په حجره کې. تر ټولو وړاندې به په رښتې زما د جنازې لمونځ وکړي. بیا تاسې خلک لږ لږ راننوځئ او پر ما درود او سلام وایئ. خبردار چې کومه ژړېدونکې میرمن ما ته په ژړا باندې تکلیف راونه رسوي، یعنې په ما باندې دې څوک نه جاړي. نن ورځ دې هم زموږ خویندې دې ته متوجه وي که د هغو په کورنیو کې څوک مري په هغه کور کې د نارې او سورې نه کوي بلکې انا لله و انا الیه راجعون دی وایي ځان دې الله ته وسپاري، کنی الله به پې ناراضه شي او هغه مړي ته به هم تکلیف ورسیږي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو نه د وعظ او نصیحت پر مهال باندې اوښکې روانیږي او ژاړي. ترمذي په ابواب دعوات کې د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي چې یو ځل حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خطبې فرمایلو پر وقفو فرمایل له الله رب العزت څخه حیا وکړئ، په الله قسم چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی او زه هیڅکله هم د خپل حاجت د پوره کولو لپاره پرته له سر پټولو د خپل رب د حیا له امله د باندې نه یم راوتلی.
دا د هغه حیوانن دی زموږ خویندې وګوري. یو ځل حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په منبر ودرید. له هغه وروسته یې وژړل او بیا یې وفرمیل کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې کال په دې منبر باندې ودرید، له هغه وروسته یې وژړل او بیا یې وفرمیل د الله تعالی څخه عفو او بخښنه وغواړئ. له ایمان څخه وروسته له خیر او عافیت څخه بل هیڅ شی غوره نشته. تل رښتیا وایئ. په رښتینولي کې نیکیانې خوندي دي او دا دواړه شیان به تاسې جنت ته بیایي، یعنی نیکی او رښتینولي. له دروغو څخه ځانونه وژغورئ. دروغ ګناه ده او دا دواړه شیان به تاسې له ځان سره دوزخ ته بیایي. له یو بل سره کینه مه کوئ. له خپلوانو او دوستانو سره اړیکې مه غوڅوئ. د الله بندگانو ټول سره ورونه جوړ شئ. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت و او د نصیحت پر مهال چې کله په منبر ولاړ و د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وې. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې دا آیت نازل شه افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، نو آیا تاسې په دې خبره حیرانتیا څرګندوئ او د دې په اورېدو خندا کوئ او نه ژاړئ؟ کله چې دا آیت په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شه نو د صفي اصحابو کرامو رضی الله عنهم دومره زیات وژړل چې رخسارونه یې په اوښکو لامده شول او په مخونو یې قطار قطار اوښکې روانې شوې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ټول په ژړا ولیدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله هم په ژړا شه. ابو هریره فرمایي چې بیا موږ ټول صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا باندې نور هم په ژړا شو. له هغه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه کس به دوزخ ته داخل نشي چې د الله رب العزت له ویرې ژړېدلی وي، خو څوک چې په ګناه باندې همیشه والی کوي هغه به جنت ته داخل نشي چې پرته له توبې مړ شي. خو کله موږ هم د الله رب العزت له ویرې ونه جړېدلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وینا باندې موږ عمل ونه که چې هغه فرمایي هغه سترګې به جهنم ونه ویني چې هغو سترګو نه د الله رب العزت له ویرې اوښکې روانې شوي وي. قتیبیه بن مسلم فرمایي چې حجاج بن یوسف موږ ته خطبه راکوله. په دې دوران کې د قبر یادونه وکړه او په بار بار دا ویل چې قبر د تنهایی او ګوښهوالي ځای دی، د یو اوږد سفر کور دی. تر دې چې هغه پخپله هم په ژړا شه او اوریدونکي هم ورسره ټول په ژړا شول. له هغې وروسته یې وویل چې ما له امیر المؤمنین عبدالملک بن مروان څخه اوریدلي ول چې عثمان رضی الله تعالی عنه موږ ته خطبه راکوله او د خطبې په منځ کې وفرمیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د قبر لور ته لیدل او یا به د قبر یادونه کوله نو ژړل به او قطار قطار اوښکې به یې تویولې. او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به چې کله په قبرونو باندې تیرېده نو مبارک به دومره ژړل چې ګریوان به یې د اوښکو ډک شه. د هغه نه پوښتنه وشوه چې تا ته د جهنم او د دوزخ یادونه کیږي په هغه باندې نه جاړې، خو چې کله د قبر یادونه کیږي ته ژاړې او اوښکې دې په ږیره مبارک او په ګریوان کې روانې وي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی هغه به فرمایل چې قبر اول منزل دی د منازلو د آخرت نه. که په دې کې کامیابه شوې وروستنی ژوند بیا اسانه دی او که په دې کې ناکامه شوې نو بیا به تل تر تله ناکام وي او په مصیبتونو کې به وخت دې تیریږي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. راشي قدرمنو اوریدونکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت مطالعه کړئ، د هغه نه خوند واخلئ او هغه ویناوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته کړي هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ. د دنیا په لذاتو باندې مه دوکه کیږئ. په دنیا کې په غفلت سره ژوند مه تیروئ، بلکې د الله د کلام پیغام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پیغام واورئ. په خپل انفرادي کورني او ټولنیز ژوند کې هغه ته د عمل جامه ور واغوندئ. په دې کې کامیابي ده، په بل شي کې کامیابي نشته. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته د قارون زر نه لرم بس یو میزان دی په یوه سکه د مسکا تر تا قربان دی تشوی سبب د وجود د ثقلینو خاو
خاورې رنجره کړه ستا د قدمینو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ثابت بن ربیع رضی الله تعالی عنه په وفات باندې ژاړي او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانیږي. ابو حبیب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثابت بن ربیع رضی الله تعالی عنه څنګ ته تشریف راوړ. هغه ناروغ او د مرګ او ژوند ترمنځ یې شیبې تیرولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت بن ربیع ته آواز وکړه، خو هغه یې هیڅ ځواب ورنکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی دا حال ولید نو په مبارکو سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او په ژړا شو او بیا یې وفرمایل که ثابت رضی الله تعالی عنه دا خبرې اورېدلی نو زما خبرې ته به ضرور او هرومرو ځواب را کړی وی. پر ده باندې چې کومه خوله راغلې هغه د مرګ د سختي له امله ده. زما آواز نشي اوریدلی او زما د سوال ځواب هم نشي راکولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چې کله حاضرینو واورېده نو سمدلاسه میرمنې په ژړا شوې. اسامه رضی الله تعالی عنه دوی له ژړا څخه منع کړې، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه ته وفرمیل دوی په خپل حال پرېږده، ځکه چې د دوی ژړا له چیغو سورو پرته وه، یعنې د خپل ګریوانونه یې نش کول او چیغې او سورو یې نه کولې. په مړي باندې صرف د سترګو نه اوښکې روانې وې، په دې کې باک نشته. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب د وفات پر وخت جاړي او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانیږي. د ابن هشام سیرت لیکي چې کله ابو طالب مرګ ته نږدې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خواته ورغی او ورته ویلې چې زما تره زما په غوږ کې د شهادت کلمه ووایه، زه به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې ستا شفاعت کوم، ځکه تا ما سره ډیره مرسته کړې، خپل قوم سره د دښمني اعلان کړی دی، ته د الله په وحدانیت باندې او زما په رسالت باندې اقرار وکړه، د الله په حضور کې به زه ستا شفاعت کوم. ابو جهل چې په دې مجلس کې ناستو ابو طالب ته ویلي ابو طالبه که ته ایمان راوړې نو د مکې خلک به دا ووایي چې ابو طالب د جهنم د اور نه وویرېده او ایمان یې راوړ. ابو طالب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ اړوي او ورته وایي زما وراره پوهیږم کمې لارې ته چې ته خلک رابلې هغه لاره ام حقه لاره ده، د کم نبوت او د پیغمبري دعوا چې تا کړې ده ته هم پر حقه یې، الله وحده لا شریک دی، لکن اخترت النار علی العار. زه اور غوره ګڼم د شرم نه چې خلک به بیا ما پورې خاندي چې ابو طالب د جهنم د اور نه وویرېده او ایمان یې راوړ. هغه مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په افسوس و او جړلې او مبارکې لاړې راواخیستلې او د ابو طالب بدن یې پرې مسه که. نو په آخرت کې به ادناترین عذاب ابو طالب ته ورکول کیږي، هغه ته به د اور پڼې او څپلۍ په پښو شي، د هغه د حرارت نه به د هغه د سر ماغزه ویشیږي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي کله چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ابو طالب د مړینې خبر ورکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژړا شه او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شوې. له هغې وروسته یې راته وفرمیل لاړ شه هغه ته غسل ورکړه او د کفن دفن چمتوالی ورته ونیسه، الله رب العزت دې هغه ته بښنه وکړي او پر ده دې ورحمیږي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې ما دا ټول کارونه وکړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څو ورځو پورې د ابو طالب لپاره د بښنې دعاوې غوښتلې او له کور څخه د باندې نه وتلو. له دې وروسته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د سورة توبې دا آیت نازل شه ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کله چې تاسې ته معلومه شوه چې مشرکان دوزخیان دي نو بیا نبی او مؤمنانو ته روا نه دی چې دوی مشرکانو ته د بښنې دعا وکړي اگر که د دوی نږدې خپلوان هم وي. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ابو طالب وفات شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله تعالی دې تاسې ته بښنه وکړي او پر تا دې رحم وکړي، زه ستاسې ته د بښنې دعا کوم تر څو پورې چې د الله له لورې زه منع کړی شوی نه یم.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چې نورو مسلمانانو هم واوریده نو د خپلو وفات شوو مشرکانو خپلوانو لپاره د بخښنې دعاګانې پیل کړي چې الله رب العزت په هغه باندې دا آیت نازل که ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کله چې تاسو ته معلومه شوه چې دوی مشرکان مړه دي نو تاسو ته بیا روا نه ده چې د هغوی لپاره تاسو بخښنه وغواړئ. یعنی رسول الله ته الله ویلی چې ته ابو طالب دپاره بخښنه مه غواړه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په وفات باندې ژاړي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله چې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام رضی الله عنهم ټول په ژړا شول. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي کله به چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غم ډیر زیات شو نو خپله ګیره مبارکه به یې نیوله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاذ رضی الله تعالی عنه له جنازې او ښخولو وروسته کور ته تشریف راوړ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې اوښکې په ګیره کې رڼې ځلیدلې. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې ژاړي او د مبارکو سترګو نه اوښکې روانیږي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد د غزا د پای ته رسېدو پر وخت سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه بیا نه موندلو نو د ده په اړه یې له خلکو څخه پوښتنې او ګړوېږنې پیل کړې. یو سړي ورته وړاندیز وکړه چې ما هغه په پلانکي ځای کې ولیده چې داسې وویل ای الله زه د ابو سفیان او د هغه د ملګرو له مذهب څخه بیزاره یم او د مسلمانانو له لورې خپل عذر وړاندې کوم چې هغوی څه وکړل او ماته یې وخوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د سړي خبرې واورېده نو د حمزه رضی الله تعالی عنه څنګ ته یې ځان ورساوه. ویې لیدل چې د هغه جسد مسله کړی شوی، پوزه یې پرې شوې، مبارکې شونډې او ژبه یې پرې شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل تره دا حال ولیده نو په ژړا شه او له مبارکو سترګې اوښکې روانې شوې او ډېر سخت خواشینی شو. یو انصاري پاڅېده او د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په جسد یې څادر ور واچوه. بیا له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د قیامت په ورځ به د الله تعالی په وړاندې حمزه رضی الله تعالی عنه د شهیدانو سردار او مشر وي. د دې وجې نه هغه ته سید الشهدا ویل کیږي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژړا په خپل تره سید الشهدا باندې. نور به هم اورو خو په نورو خپرونو کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند یم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. رڼې رڼې اوښکې مې تر سترګو څاڅي، ستوری مې ستا د مینې په زړه کې ناڅي. ښایست وتا ته حیران د قمرینو، خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو. خاورې رنجه راکړه ستا د قدمینو، پر زړه تصویر جوړوم ستا د عینینو. خاورې رنجه راکړه ستا